یو بل نوی ټمپلیټ وایي چوز ای ډي بي مخکې یو فایل به راواخلو سمه ده چې هغه نه هر شی په ته رامونږ راواخلو ایټابز بیگ ټمپلیټ دا به راواخلو دی کې مخکې جوړ شوی دی کله مو چې دا راواخیسته موږ غواړو نن دغه پلیټ سلب او پلیټ سلب ویت پیرامیټر بیم دغه دواړه وکړو صحیح ده که دې ته ورسېدو دا به بیا وکړو سټیل ډیک سمه ده ښه د پلیټ سلب لپاره مخکې موږ نور دلته چې موږ کومه ډیټا لرو هغه ورکوو نمبر لاینس ان ایکس ډایرکشن څو ووایي ساده دا سم دی ښه څلور دا به درې ورکړو دلته به یو داسې یونټ یې راواخلو چې لږ راسانه اوسي موږ ته زر زر به ورکوو سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن راته ووایي شپږ پنځه ښه نمبر آف سټوریز درې پوړه به جوړ کړو هغه ټیپیکل سټوري به ورکړو 3 متره او لاندینی پوړه موږ سره 3.5 متره ښه چې کله دې نه موږ خلاص اوس راځو چیرې که تاسو غواړئ چې په دې پوړونو کې بدلون راوړئ دلته راتللی سئ ایډیټ سټوري ډیټا ته او یا غواړئ چې ګریډ لیبل کې یا ایډیټ ګریډ ډیټا کې بدلون راوړئ دلته کولی سئ راځو پلیټ سلب راخلو دې په اړه مخکې خبرې کړې دي اورهینګ دی بس هر څومره چې ورکوئ زه به دلته اوس ورکړم ورته 0.5 دې ته به مو وایي 0.5 دا به خزه 0.0 شته یو څه باید ورکړئ یو څه خو باید ووسي موږ ځکه 0.0 ورکوو چې هلته وپوهېږئ چې چې څومره هلته راځي که نه راځي 0.5 بل راځو کالم به راواخلو کوم یو کالم راخلو کالم دیرس په دیرسو کې چک راواخلم یا چک کالم یا ډیزاین ښه ډیزاین دا کالم دیرس په دیرسو کې ده دا د ډیزاین دی صحیح ده 4000 PSI دی مخکې له مخکې نه همغه ټمپلیټ کې جوړ شوی ده د سلب لپاره به دغه راواخلو سلب 12 سانتي متره دا به راواخلو 4 PSI دی دا 3000 هم که بیا تاسو غواړئ نور ورته هغه کوئ مواد بل ورته وټاکئ کولی شئ بیا ایډیټ کړئ او د دې لپاره به سلب یو وټاکو د ډرا پینل لپاره سمه ده ډیډ لوډ کیس ته به راسو دلته به دا ډیډ لوډ ایډیشنل ډیډ لوډ ده دا به ورته ورکړو دیرس LB FT دا به ورکړو 40 LB FT او فکسډ موږ سره جوړ شه اوس به راسو هغه سلب یو کې به لږ بدلون راوړو صحیح ده که نه دغه د ډرا پینل سلب شوی ته دلته به راسو سیکشن به وګورو لاین سیکشن ایریا سیکشن چیرې ده ایریا سیکشن دا دی ښه ایریا سیکشن دا به اپلای ټو آل وینډوز چې په دواړو لورو کې راته اخلي دا سلب یو دی صحیح دی که نه دوی سلب یو هغه کې بدلون راوړه موږ تکنیس کې پنډوالي کې سلب یو چیرې ده دا د سلب یو دا به بدل کړو اوس څو دی 12 انچه بیخي ډېر دی را سره صحیح ده که نه دا به څو کړو 15 سانتي متره به دا به هم 15 سانتي متره سمه ده دا بدلون مو چې راوړ نور لوډونه هر شی موږ سره جوړ شوي دي او دلته کمبینیشن هم بیخي ډېرې دي موږ سره ځکه په یغه ټمپلیټ کې چې ده موږ سره مخکې له مخکې نه ډېرې کمبینیشنې جوړې شوي دي سمه ده ځو انالیسیس ته سیټ انالیسیس اپشن ډن څو ځلې ویل شوی ده چک ماډل هم یو ځل به یې چک کړو چې څه وایي ښه ماډل مو روغ دی او بس رن کوئ دا بس یې وکړو ځان سره سمه ده پلیټ سلب دی که نه پلیټ سلب 214 به ورته وایم سمه ده مخکې مې یو سته کې منصور صاحب تر دې ځای وکړئ انیمیشن دا ګورئ ها د دې میش او دا لوډونه هر شی مخکې له مخکې نه ورکړل له یو خو لوډونه موږ هلته لایو لوډ او سوپر ډي لوډ مو ورکړه سمه ده او نور میش هر شی په خپله اخیستی و ځکه ټمپلیټ نه موږ راواخیسته په تیاره باندې هر شی اخیستی دی که بیا تاسو ګورئ خو ګوره
ځینې هلته ځینې کمبینیشن یې موږ سره وی چې په هغه کې د باد لوډ هم ولې هغه دلته به هېڅ اغېزه نه راځي. ګوره د زلزلې لوډ هم زلزلې لوډ به اخیستی وي دغه ده، خو لکه موږ چې کومه خوښه ده هغسې موږ بدلون نه ده کې راوستی چې په کوم زون کې ده څنګه ده. مخکې د دې په اړه خبرې کړي دي. همدارنګه د باد لوډ له مخې به هېڅ اغېزه نه وي پرې. ګوره دلته هېڅ اغېزه نشته ځکه باد لوډ موږ نه دی پرې هغه کړی اساین کړی. یوازې او هغه ټمپلیټ کې د لوډ لکه لوډ کیزز کې موږ ورپېژندلي چې دا لوډونه لرو ټمپلیټ کې، ولې په دې مو نه دی اساین کړي. صحیح ده که نه؟ موږ چې اوس مومنټونه ګورو، مومنټونه تاسو د څه شي له مخې لیدلی سئ. دلته کوم کمبینیشن لکه ډیډ لوډ ده، لایو لوډ ده، سوپر ډیډ لوډ په خپل هغه ایډیشنل ډیډ لوډ کې ښایي راسي. اوس راځو هغه راخلو دا کمبینیشن به وګورو. صحیح ده؟ ډیډ لوډ، سوپر ډیډ لوډ، لایو لوډ ده یا ډیډ لوډ او دا ګورو. هر یو چې ګورو دا به وګورو چې د دې کمبینیشن له امله ایم 3 ګورو، ایم 2 ګورو، شیر 2 به وګورو. نور خو ورسره بلد دي که نه. دا شیر 2 ده یوازې کالمونو کې د بیم خو دلته نشته په دې ټمپلیټ کې. سمه ده؟ او هغه وګورئ ایم یو مومنټ د دې کمبینیشن له امله دغه دی موږ سره. صحیح ده؟ مکزیموم دلته څو ده؟ ګوره په کپس انچ کې 9.03 ده. دا در سره نه دا په یاد کې وساتئ. دا مونږ دا وړو هغه ته سیب ته وړو، ځان سره سیب ته وړو. چیرې هلته به یې ښه راته ښیي، خو دا تاسو یاد کې وساتئ. 9.03 ده. سمه ده؟ ایم یو مومنټ ده او یونټ یې موږ سره په څه شی کې دي؟ کپس انچ کې دي. اوس غواړو دغه ماډل له ځانه سره یوسو. فایل مینو ته به راسئ، فایل ته به راسئ، فایل ایکسپورټ دې ته به راسئ، سیو سټوري as save. export flow loads and loads from above. کوم لوډ ویسو؟ د نه ټول په یو ځل یې نسي وړلی، یو به وړئ. سټوري 1 وړو. صحیح ده که؟ دا سټوري 1 وړو چې دې باندې له پاسه څومره لوډونه راځي یا په خپله د دغه فلور څومره لوډونه دي دغه وړو. او لوډ کیزز کې موږ خاص ډیډ لوډ وړو، لایو لوډ وړو. صحیح ده که نه؟ ډیډ لوډ او لایو لوډ دا دوه به یوسو بس. خو یوه خبره ده دا خو به یوسو هلته دا به د یو لایو لوډ له مخې اول مخکې له دې نه چې موږ دا یوسو دلته به یوازې د لایو لوډ له مخې موږ هغه وګورو، دا ایم یو وګورو. صحیح ده؟ یا سوپر ډیډ لوډ دلته به وګورو چې سوپر ډیډ لوډ کې هغه اخیستی ده که نه ده اخیستی. هغه په ډیډ لوډ کې را سره اخیستی. ښه بل چې موږ ډیډ ایډیشنل ډیډ لوډ ورکړی په هغه کې را سره اخیستی. څه هغه سره جمع شوی ده. یو خو خپله شمېري، نور دلته نه برېښي چې درته ویښی. ګوره ډیډ لوډ دی دا ده. ښه یې راته د لیبل به ایسته کړو ایریا سیکشن دا ده موږ ته ښیي. صحیح ده؟ دا په هغه کې راځي دې شمور کړی و. دا په خپله لکه ډیډ لوډ په سوپر ډیډ لوډ کې راغلی او ډیډ لوډ یې خپله راته شمېرلی ده. ښه دلته وګوره لوډ کیزز ته لاړ شئ. ګوره ډیډ لوډ لپاره موږ یو ورکړی نو ډیډ لوډ یې خپله شمېرلی. دا سوپر ډیډ لوډ دی خپله. ډیډ لوډ جمع څه شی؟ سوپر ډیډ لوډ بس هر شی ورته وایي. موږ ډیډ لوډ او لایو لوډ وړو. دلته به یو د لایو لوډ له مخې موږ دا وګورو چې موږ سره په هغه کې یا دلته داسې کمبینیشن به وي دا ډیډ لوډ او سوپر ډیډ لوډ چې لایو لوډ او هغه وي خاص لایو لوډ وي. دا به وګورو د دې لکه که یو نه وي که خیر څه توپیر نه کوي. صحیح ده؟ دا شی ولیدو ایم یو دا ګورو. صحیح ده؟ ښه دا څو دی را سره؟ کپس انچ کې دا موږ سره دا 1/10³ دی. صحیح ده که نه؟ 10³ به دومره به راځي که نه؟ ایم یو د دې له مخې یا د یو لایو لوډ له مخې ګورو چې بیا موږ نه هېر هم نسي اسانه بس په یاد کې به مو پاتې. سمه ده؟ یو لایو لوډ دا به وګورو.
دا په یاد کې وساته 1.14 صحیح ده دا اوس هغه ته وړو سیب ته وړو دا لومړی did have life ETABS to دا دې کې به وایي صحیح ده ثبت له صفر ته څنګه د ثبت دا یوازې فولډر دی موږ سره سیف دلته نشته نه پوهېږم سیف په نامه کوم فولډر موږ نه ده جوړ کړی جوړ به یې کړو که نه وي ETABS to save ETABS to save څه شو دې کې به سیف کړو ها اوس راځو سیف پروګرام به پرانیزو انجینر صاحب برېښنا وګوره ډېرې سوې خو به نه او هوا توده سوې ده بیخي ښه اوس راځو دغه را امپورټ کوو ښه دلته راځو کوم یو موږ سره دې کې خو نه دی په دې کې دی دا ښه دلته موږ سره راغی سمه ده موږ یوازې غواړو د دې پنچینګ شیر چک کو خو مخکې له دې ستونزه وروسته درته نه سټریپ خو یوازې موږ د ډیزاین لپاره کوو موږ ډیزاین نه کوو یوازې همغه انالیسیس یې موږ رن کوو هغه پنچینګ شیر ګورو چې د پنچینګ شیر ریشیو د یو نه کوچنی ده که نه د یو کوچنی که نه ده کوچنی که نه مخکې هغه ستونزې ته لکه موږ مخکې یوه ستونزه لرله چې دلته پنچینګ شیر به بیخي یو نه بیخي ډېر راته همغه زه یې رن کوم هغې ستونزې ته یې سپام نه کوو چې پرېږده هغه ستونزه حل کړو صحیح ده که نه رن انالیسیس ښه دا به سیو کو په همدغه ځای کې به یې سیو کو صحیح ده که نه دلته بیا رن کوو پلټ خو نو دلته خو د هغه خاص یوازې دې راوړی ده دلته پلټ او بل داسې خبره ده دلته که تاسو غواړئ لوډونه وګورئ شو لوډز دا یو لوډ وګورو چې څومره راغلی شو لوډ ویلیو دلته وګوره ټول لوډونه موږ سره راغله اوس سم نه درته برېښي که نه 3D ته راسه هلته وګوره ټول لوډونه دي مومنټونه M2 M3 او په خپله نرملي خو هغه ټول در سره راغلي دي دا د پاسنیو پوډونو در سره راغله ټول او دا نور خپله درته لاندې شمېري صحیح ده ټولې درته اوس ګوره چې اوس څنګه شمېري لاندې به بیا وروسته چې کله انالیسیس رن کوه لاندې تاسو ریاکشن یې لیدلی سئ لاندې چې ټولې درته وشمېري دلته تر دې ځای وپوهېدئ ښه اوس رن انالیسیس ان ډیزاین خو موږ خو هغه نه دی کړی که نه یو دواړه هم ښایي اوس رن کړي خو موږ ډیزاین سټریپ نه دي ورته ټاکلي ښه او بل راځو څه شو دا تیار هغه وباسو پلټ سلب ان سیف دا به سې وکړو تاسو اوس ګورئ چې کومې ستونزې سره مخامخ کېږئ ښه اوس به وګورو چې رښتیا مخامخ کېږو که نه دا به راسئ شو سلب سټریسز ټول هر شی لیدلی شو صحیح ده ښه ډیزاین بیرن خو ځکه مخکې له هغه نه نسې لیدلی موږ هم بیخي ګډوډ رن سو اوس وګوره شو پنچینګ شیر اوس درته ښکاري شو پنچینګ شیر وګوره څومره ډیره ده 3 ټکی 3 4 5 دا لامل دی چې دا ډرا پینل دی په سیف کې د پروګرام نه ده داسې نه ده پیژندلی چې دا ډرا پینل دی داسې پیژندلی لکه دام یو سلب دی پوه سوې اوس ګوره که نه داسې نه ده پیژندلی چې دا یو ډرا پینل دی دا به اکسټروډ کو څه اکسټروډ دلته وګوره لږ توپیر خو کوي خو په خپله د پروګرام داسې نه ده پیژندلی چې دا چې شی ده راسره هغه د ډرا پینل دی ښه اوس وګوره پروګرام ته موږ څنګه دا ورپېژنو دا کلب به خلاص کړئ را به سئ ډیفاین ته ډیفاین سلب پراپرټیز ته سلب پراپرټیز سلب یو که نه دلته به موډیفای ته راسئ دلته ګوره دا سلب دی
پام دی دا به څه شی کوي ډراپ ډراپ کوي ډراپ اوکې او اوکې دا ځل بیا راسئ ډیزاین یې رن کوي او که نور د سلب تکنس ګورئ چې لکه دغه سلب څومره و راسره دا دومره 4.2 دومره 12 سانتي متر هم دومره انچه کېږي او بل 15 و یو څه زیات دی نه یو څه زیات که نه اوس راځو رن ته رن انالیسیس ان ډیزاین تاسو ته برېښي حکمت صاحب اوس شنه غم ښه اوس وګوره ډیاګرام فقط او که نه اوس به لاړ شو د هغه به وګورو د پنچینګ شیر به وګورو شو پنچینګ شیر دلته اوس وګوره هلته څومره اوس رقم شو که نه خو اوس بیخي نیمایي شو اوس نور هم بدلون کې راوړو موږ د دې پنډوالی ډېره و چې تاسې بیا بدلون ته ګورئ چې څومره راځي دلته مخکې څه و 3.5 اوس وګوره څومره رقم شو اوس بیا دا کلک خلاص کړئ د دې پنډوالی یو څه ورته ډېر کړئ سمه ده سلب پراپرټیز ته راسئ سلب دې ته راسئ دا 15 انچه ده زه دا ورته 7 انچه کوم سمه ده تاسو وګورئ چې بیا څومره بدلون کې راځي که نه راځي رن انالیسیس کم شو ښه اوس خپله ګورو چې څنګه نورم کم شو نور هم کم شو دا په ورو ورو ورته ډېروئ خپله کمیږي ښه خو باید موږ ودرېږه ښه ډېر به یې کوچو دا ولې دا به لږ ایکسکلوډ به کوچو وګوره چې څنګه ګوره اوس لږ وتلی دومره ډېر نه ده وتلی دا تر هغه وخته ډېروئ چې هغه شي در سره یو نه کم شي یو نه کم شي در سره خپله یو شي یو شي خو بس ته داسې خطر کې نو ډېر خطر کې دومره ډېر به هم نه ورکوئ خاص هم د کېدای شي لوډونه او دا خبره به مې بل وایي موږ ډېرې نیولې دي ښه خو موږ به وګورو چې ورسره کمیږي که نه وګوره ډېر شو که نه د چنده شو اوس به وګورو چې رښتیا کمیږي جانبي وایو اوس به پنچینګ شیر وګورو چې صحیح ده اوس چې کار ونه کړي نو نه دې کوي اوس هغه پرون چې موږ ته کومه ستونزه را پیدا شوې وه هغه خبره دا وه چې موږ به کله دلته او دا ډراپینل خپله پروګرام نه پېژانده چې دا لکه هلته ډراپینل په توګه یې نه پېژانده اوس دغه دا ستونزه مړ شوه اوس به لاړ شو یو بل ټمپلیټ ته به لاړ شو بل سیخبندي به بیا یو وخت کې درته وکړم اوس څه کوي اوس بیا ډېر وخت نیسي اول به د ټمپلیټ خلاص کړو صحیح ده سیخبندي نور خپله ډیزاین سټریپ ورته ټاکې خپله لکه مخکې مې تاسو ته یو کار کړی وه یو سلب خو داسې درته اوس نور خپله پروګرام درته کوي خپله ډیټیلونه هر شی به وګورئ صحیح ده یوازې ډیزاین سټریپ هر شی درته جوړوي لکه مخکې مې چې کار درته کړی و هماغه بس راځي ورته هغه ورته ټاکي هر ډیزاین سټریپ ورته ټاکي نه یو خو راپور دی په خپله سیف کې درته یادوم چې سیخانو سیکشن هم درته جوړوي په خپله بیا په هغو سیکشنو کې هم ته ایډیټ کولی سي څومره غواړې اوس به بیا ډېر وخت ونیسي یو ځل زه غواړم دغه څومره ټمپلیټ یې موږ سره پاتې دي دا ټولې خلاصې کړو بیا هغه نه وروسته که څومره اضافي کار و بیا زه درته انشاءالله ژمنه به نه کوو ښایي درته وکړم ځکه دا نور کارونه هم دي نن هم ساده صاحب تا ته برېښي چې څومره کارونه دي ښه دا اوس راځو بېرته ایټابس پاڼې ته راځو ښه دا ستونزه حل شوه اوس یو بل ټمپلیټ راخلو د بل دا نیو ماډل راخلو اوس به ورته وایي څه وایي چوز ای ډي بي او هماغه ټمپلیټ به راواخلو تاسو هم کوښښ وکړئ یو ټمپلیټ در سره نه دا یو پروژه نه ده که دا دغسې هم خلاص کړو دغسې خالي پیل ده ودرېږه زه دا کینسل کړم دا دا خبره به زه درته وکړم ښه ګوره لکه اټوکیټ کې تاسو یو ټمپلیټ جوړوئ ډي ډبلیو ټي باندې تاسو ځان لپاره هغه کوئ ځان سره یې ساتئ چې هغه کلیر یې تاسو جوړې کړي یا نور شیان دلته هم هماغه خبره ده لکه موږ یو ټمپلیټ جوړ کړی ده مخکې له مخکې نه په دې کې ګوره هېڅ شی هم نشته خالي دی را سره یو ټمپلیټ دی
خو دلته مو مخکې له مخکې نه پریم سیکشن یې هر شی یو هېڅ شی ما سره نشته کوم څه خبره نه ده خو دې کې مخکې له مخکې ډېر کالمونه لکه دلته کالم وګوره 10 سانتي متره قطر لري او 3 کې سای هغه ده خپل مواد کاریدلی کانکریټ فشاري مقاومت ده او دا سی ایچ په دې معنی چې دا د چک لپاره ده که اوس هم ګورو موډیفای ته راسو دلته وګوره رینفورسمنت ګوره رینفورسمنت ټو بی چکډ او سرکولر وبای کو کنه کړي مونږ دی وبکو سرکولر پای غواړي هر څنګه خبل ډول پای باندې شان هایټ کړی دی ویو کې نه نه هیڅ ګریډونه هیڅ شی هم نشته خو هایټ کولای هیڅ خبره نه ده صحیح ده کنه ما مطلب دا و چې تاسو په دې باندې وپوهېږئ هر کلم چې کار کوئ یو داسې ټمپلیټ ځان لپاره جوړ کړئ چې په هغه کې ډېر کالمونه واوسي د بېلابېلو موادو نه تاسې ګټه اخیستلې وي یا بیمونه سیکشنونه در سره واوسي نو دا به ډېر اسانه وي در سره یو ټمپلیټ راواخله بیا که کوم بدلون هم کې راوړې اول یې هلته کې راوړه لکه دلته چې موږ یو ټمپلیټ راخلو ګوره زه یو بل ټمپلیټ راخلم ګوره چوز ای ډي بي همدغه ایټبس بیگ ټمپلیټ راخلم دا اوپن کوم دا مې چې کله اوپن کړه اوس راځم دا پلیټ سلب وید پریمیټر بیم خو د پلیټ سره ای نه راځي ما مخکې ایم لیکله زه اوس وګوره مخکې له مخکې نه ته دلته ایډیټ وکړه لکه نمبر لاینز ان ایکس ډایرکشن څلور دا څو پرېږدم دا هم څلور پرېږدم صحیح ده یا بیخیان ډېر که پنځه به ایکس ډایرکشن باندې پنځه دا راواخله متر راواخله متر دلته به ورته وایو سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن څو به ورته وایو شپږ متره او په وای ډایرکشن به څه ورته وایو پنځه دا خو یوازې دلته که تاسو پام کړی وي دلته وګورئ یونیفارم ګریډ سپیسینګ یونیفارم یعنی دا یو ډول دی که په ایکس ډایرکشن باندې کومې وایي دي ټولې پنځه متره دي او که په وای باندې کومې دي هغه ټولې څلور متره دي نه ناسم مې ویل ښه دا خبره دلته لاندې ده نه دلته سپیسینګ ان ایکس ډایرکشن په ایکس ډایرکشن باندې شپږ متره دي او په وای ډایرکشن باندې څو دي 15 متره دي مخکې خاص د ګریډونو شمیر ده اوس که غواړې په دې کې بدلون راوړي نو دلته کسټم ګریډ سپیسینګ ته راسه ښه دا خو لیبل د کولی شي ورته بدلې کړي له ای نه یې پیلوئ له بي نه هر شی نه پیلوئ صحیح ده کولی شئ ایډیټ ګریډ ته راسه اوس دلته مخکې له مخکې نه ته بدلون کې راوړه څنګه بدلون کې راوړې سپیسینګ ته راسه لومړی ما سره زه غواړم دلته بدلون راوړم صحیح ده په دې شپږ کې به راوړو صحیح ده یا داسې کوو په دې کې بدلون راوړم په دې کې بدلون راوړم دا زه 3 متره کوم خو دلته یو بل هم ورته ډېروم دغه ای دی اف دا به هم شپږ متره کو دا به صفر اوس دلته چې کله راغلی چې تاسو د خپل کمپیوټر د لیکمن نه راتڼئ چې کېکاږئ کارت یې در سره دلته اوس راسئ اوس دا بند شو دلته ګوره دا 3 متره سو دلته هم بدلون راوړئ په وای باندې به دلته دا 3 متره کو دا منځنی صحیح ده دا 3 متره دا بدلون دی چې کله راوړ دی ببل سایز کې بدلون راوړلی شي ځینو کې ډېر در سره اړین وي چې کله د هغه غټ وي ماډل غاړ در سره هلته بیا وړه کوئ ښه اوس راځي نمبر اف سټوریز څو پوړه ورته وایي 4 پوړه ورته وایي او ټیپیکل سټوري هایټ 3 او لاندنی پوړ موږ سره څو 3.5 متره په دې کې هم تاسو بدلون راوړلی شئ دلته ټول بدلون راوړلی شئ مخکې د دې په اړه ډېر غږېدلی صحیح ده را به خود دغه پلیټ سلب وید پریمیټر بیم الانګ ایکس ډایرکشن اوورهینګ ورکوو 0.څو به ورکړو 0.6 ورکوو 0.6 به او دلته هم 0.6 د دې په اړه مخکې خبره کړې وه لکه لیفټ ایج ډسټنس یو ځل به بیا دلته به وګورو صحیح ده په ایکس باندې ده که نه دا موږ سره لیفټ دی او دا موږ سره رایټ دی دلته موږ سره ټاپ دی او دا بټن دی بس نورې به اندازې ورکړو بس پوهېږئ صحیح ده که نه که رایټ کې خبره کوو نو موږ ښي لور ته په ایکس ډایرکشن باندې اورهینګ ورکوو پیک ورکوو او که لیفټ کې خبره کوو موږ کیڼ لور ته یې ورکوو صحیح ده او ټاپ او بټم کې بیا د وای خبره ده دا به 0.6 او 0.6 دا را سره خلاص اوس راسه کالم د ځان لپاره وټاکه کالم کوم کالم راخلي دلته ټول کالمونه دي موږ سره کالم
دا کالم به راواخلو. صحیح ده. کالم دیرس په دیرسو کې او څلور کې ایسای د کمپیوټر فشاري مقاومت دی او چک دی سیج چک به کو به ګورو که نه چې څنګه دی. ښه بیم راخلو. دلته بیمونه موږ سره بیخي ډېر دي. 15 په دیرسو کې ده، دا 15 په دیرسو کې ده، خو یو 4000 په ایسای د کانکریټ فشاري مقاومت، بل سیده 3000 دي. موږ به راواخلو دیرس په څلوېښتو کې دا 3000 په ایسای سمه ده. او سلب به راواخلو. سلب به راواخلو. دا سلب به راواخلو. سلب 12 سانتي متره 4 کې ایسای. سلب کې بیخي هغه دی 3000 بس صحیح ده چې سلب کې وکارېږي، خو دا یو هغه دی کولی شي ځینو ځایونو کې ښایي دې نه هم ګټه واخلئ. صحیح ده. موږ به دا راواخلو. بیا تاسو بدلون هم کې راوړلی شئ، بدلون راوړئ. د ډرا پینل لپاره دغه سلب راواخلو. سلب یو سمه ده. دا راخلو. اوس ډیډ لوډ ورکوو. دغه ډیډ لوډ ایډیشنل ډیډ لوډ ده. صحیح ده. څو ځله مو خبره په وکړه. دلته به ورکو 15 LB 80 به ورکو او دلته به ورکو څومره 50 به ورکو. لږ به ډېر ورکو. صحیح ده. LB 80 اتکاوې به ورکو. څنګه بیا خو به بیمونه در سره کنټینیوز نه وي که نه. ته څنګه پین ورکوې؟ چې شی خو چې پین ولې نه دی در سره؟ دلته خو وګوره څو وایي دي. ولې بیم نشته؟ دغه پیرامیټر بیم دی که نه؟ دا بیمونه را سره موږ سره کنټینیوز دي که نه؟ دغه ښه نه دا خو اتکاوې. زه د بیم په خبره کې لاړم. دا به زه درته وایم چې دا څه شی ده. بیم کې چې موږ کله جوړوو په ځینو ځایونو کې سکنډري بیمونه پینټ کوو. د دې مطلب دا دی که موږ نن ورته ووایو لاندې اتکاوې نه ورکوي د پایو لاندې، که موږ پینټ ورته ووایو رولر اتکاوې ورکوي، متحرکه اتکاوې ورکوي، که پکسټ ورته ووایو بیا سخته اتکا ورکوي. یا روسي کې زیدلکا ورته وایي چې شی ورته وایي. څه خو مو زده کړې ده نه زیدلکا دی شی ده او که نه. اوس ښه هسې هر شی ده. خو اوس دې باندې وپوهېدې. یا زه ورته یم نن ورته یم ګوره هېڅ اتکاوې به نه ورکوي، بیا به یې ته خپله ورکوې. خیر ده خپله یې ورکړه، هېڅ خبره نه ده. دلته ګوره ساکنه اتکا موږ سره شته نه، کېدای شي ځینو ځایو کې ته ساکنه اتکا ولرې. اوس ته نن ورته وایه زه په پوه به هم سې چې نن څه خبره ده. ښه اوس راځو ډرا پینل به ورکړو. همدومره به پرېږدو ځای هېڅ بدلون نه کې راوړو. صحیح ده. 2 ټکه یې دومره. دا چې ورکوئ هم د وایو له مخې ورکوئ. ښه نیلسن کتاب وګورئ یا نور کتابونه هم شته وګورئ چې د عیسی په اړه. نه نیلسن ما سره هلته شته. او یا دلته خپله د دې مینول کې څه وایم چې داسې در سره واوسي، خو د دې په اړه کتابونه شته زه به بیا درکړم. صحیح ده. اوکې موږ سره جوړ شو. څومره وایې مو چې غوښتلې او څنګه مو چې بیمونه دغه د موږ سره بیمونه راغلي دي. چې کوم سیکشنونه موږ ورته وټاکل لاین سیکشن ته راسئ وګورئ هغه سیکشنونه ورسره راغلي دي. دا فقط محیطي بیمونه لري بس. او دا د بل سره توپیر دا ده چې د دې په خپله د چارچاپېر سې دی دلته بیمونه اچولي دي او منځ کې سې دا په هغه دی کالم دی او ډرا پینل هلته یوازې هغه بیم نه و، یوازې کالم و او سلب و ډرا پینل بس دا توپیر یې ده. صحیح ده. ښه که دلته موږ ښی کلیک وکړو لوډونه لیدلی سو. ټول لوډونه موږ سره راغلي دي. سمه ده. نور خو مې د زلزلې لوډ په اړه باندې درته ویلي وو. صحیح ده. نور ټولې خبرې شوي دي. اوس راځو سیټ انالیسس اپشن ته فول 3D راواخله او هغه راواخله. افسټ نه ورکوو افسټ په دا بیمونو کې هغه که ورکوو ودرې وبه ګورو. صحیح ده. یو ځل یې زه چک کړم هغه باید ورکړو که نه. ته دلته وګوره ښه دا خو په هغه کې موږ کلیک کړی ده په سلب باندې. ګوره د سلب په اړه معلومات وګورئ. اټومیش سوی ده، بیم اینډ میشینګ لاین په دې باندې سوی، بیا اټومیش په وال ورشي باندې مخکې سوی ده په ویزیبل ګریډ او مکزیموم میش سایز دا هم سوی ده. دې ته اړتیا نشته. اوس راځو خپل هغه ته راځو دا بیمونه ګورو چې د دې هغه وګورو اساینمنټ یې وګورو چې په دې باندې څه شی اساین سوي دي. د دې لپاره باید ته څه شی دلته دې باندې کلیک وکړې خپله بیم باندې. خو بیم باندې د کلیک کولو لپاره داسې وکړه چې داسې نه اوس بیم باندې کار نه کوي که نه
راځه چې سم کار وکړي پلور به ایسته کړو ترې داسې خبره خو نه ده اوس به راسو اوس هم سنپ کار نه کوي دا انټرسیکشن دی اوس کار کوي را سره صحیح ده که نه مخکې هم ښایي کړی وای چې بېلې دی چې هغه وګورئ ښه اوس راسه دغه هغه په اړه باندې ټول معلومات درکوي اوږدوالی درته وایي سټارټ پوینټ یې درته ویلی ده هغه سټوري درته ویلی چې په کوم سټوري کې ایکس وای او زیډ هر شی درته ویلی دي صحیح ده اساینمنټ ته راځو په اساینمنټ کې وګوره اینډ لینت اف سیټ خپله اخیستې دي وینې یو خپله خو ریجډ زون پکټور سي ده دلته یې صفر ورکړی دی صحیح ده که نه دا 0.5 دی کانکریټ لپاره تاسو ورکولی شئ سمه ده ښه نور بس نور هم خپله لیدلی شئ دا ټول در سره سلیکټ کوي تاسې که ځینو ځایونو کې ور هم نه کوي د دې بدلون به بیا زه درته وښیم ښه که تاسو یو ورکئ هلته بیا هغه درته دغه ډسپلیسمنټ څه ده ډېر درته راکمیږي 0.5 ورکئ بیا لږ درته سره زیات وي که 0 ووسي بیا بیخي در سره ډېر وي لږ 0.5 ورکوو صحیح ده که نه چې ډسپلیسمنټ یې راکم سي که 0 ورکئ او بیا ښځه بیا به دا به یو ځل سلیکټ کړو باید سیکشن موږ کوم سیکشن ورکړی دی بیم لپاره دلته تار لیکلی دي درس په 40 کې درس په دا دی ښه او کالم کوم یو دی کالم درس په درسو کې چیک دی فکر کوم دا دی نه نه ټول سلیکټ دلته وګورئ هغه ته کریډیټ ته وګورئ دا 0.5 اپسیټ کې به زه بیا مینول کې درته وښیم ښه چې دا چیرې درته ښیم مینول کې ښه دا اوس موږ چې کړی یم دا سم دی صحیح ده رن انالیسس دې ته به وایو دلته دا ای نسته اوس موږ لیکله پرېږدی یاره ښه پلیټ سلب with PB بس PB به ولیکو اوهو هلته مونږ هغه نه یې ورکړی نه اتکاوې مو نه ورکړی که نه مونږ چې کله ټمپلیټ کې راواخیسته هلته مو نن رااخیستی و اتکاوې نه وې ښه اوس وګوره سټارټ انیمیشن وګوره دا بیخي انسټیبل دی اتکا دی نسته نو څنګه کار در سره وکړي بېرته به کلک او که نه لاړ به سو اتکاوې به ورکړو صحیح ده که نه هلته مونږ نن رااخیستی و یاره ښه دلته به اتکاوې ورکړو ګوره دا ټول به سلیکټ کړئ داسې اساین ته راسئ اوس څه ډول اتکا سې ورکوئ هغه ځایونه موږ ټمپلیټ کې په ډېر اساني باندې راخیستلی سو دلته هم ورکولی سي سخته اتکا ورکوئ ساکنه ورکوئ سخته موږ ورکوو صحیح ده سخته اتکا سوه بېرته فول 3D وګورئ نه فکسډ سخته ده ساکنې ته هغه وایي یو هغه دی ښه پین متحرکه اتکا سوه صحیح ده که خو پینډ او رولر او متحرکه دا یوه خبره ده صحیح ده او سخته اتکا فکسډ سوه ساکن اتکا ته انګلیسي کې څه وایي دا هغه ده اوس وګوره ښه دا ډولونه به یې زه درته وښیم اوس ما په انګلیسي کې نه پوهېږم یاد ته مې نه راځي چې شی ورته وایي زه به یې وروسته درته وښیم اوس که بیا غواړې دا ده هم زه درته وبښیم چې دا ده توپیر به یې وښیو صحیح ده خو اوس چې اتکا ته ځې باید یو غوټه دې سلیکټ کړي اوسي یو جوینټ صحیح ده که نه موږ به لاړ سو بیس کې به یو دا به دلته وګوره توپیرونه یې وګوره چې سخته اتکا کوم ډول دی ګوره 3 دانې عکس العملونه لري او 3 دانې هغه لري روټیشن لري مومنټونه هر شی ورته وایي دی ساکنه اتکا دی او دغه یې رولر اتکا دی دا چې په انګلیسي کې دی ساکنه اتکا ته څه وایي نه پوهېږم چې شی ورته وایي دا بېرته هماغه ساکنه فکس دی رولر دی ساکنه ریجډ سخت ریجډ خو سخت ده ښه دا اوس راسو دا به وګورو چې څنګه سوی ده مومنټ کولی سي مومنټونه وګورئ هر چیرې کولی اوس راځو هغه ته
د دې مواد هر شی له مخکې نه ټاکل سوي دی ښه موږ ځکه د موادو پسې ونه ګرځېدو اوس به راسو د ډیزاین لپاره کنکریټ پریم ډیزاین مخکې له مخکې نه کوډ هم ورته ټاکل سوی ده که تاسو غواړئ بل کوډ باندې ډیزاین وکړئ کولی شئ دلته یې راواخلئ ځو ډیزاین یې رن کوو سټارټ ډیزاین چیک اپ سټرکچر سټارټ ډیزاین بیمونه به موږ ته ډیزاین کې او خپله کالمونه موږ چک ورته ویلی که نه هماغه به راته چک وګورئ ډېرې بیمونه خو بیخي تک سره سره شو بیمونه او کالمونه وبه ګورو که نه چې څنګه کوي که نه کوي زه خو مومین ته لاړم څه شو دا دی که نه دلته ښه دلته وګورئ دا کالمونه او بل داسې ده موږ دغه ټول کمبینیشن یې ورته راخیستی وي هلته بد لوډ خو موږ نه و ورکړی خو بیا هم په هغه ټمپلیټ کې موږ سره وی صحیح ده هغه هم باید کمې کړی وای لوډ کمبینیشن یې د ټولو له مخې هغه اعظمي یې راخیستې دي د هغه له مخې یې درته ډیزاین کړی ده اوس دا هر یو ګورئ لکه دغه ډیډ لوډ ده سوپر ډیډ لوډ د ارت کویک په وای باندې ده دلته وګوره د دې لپاره د اوس د اعظمي که دا ټول کمبینیشن یې ګورئ ډېر وخت نیسي چې کوم یو اعظمي درته راخیستی ده خو دلته وګوره څنګه داسې اعظمي خو دلته اعظمي درته راخیستی که نه دا ټول اعظمي دي خو دلته وګوره دا چې سره سوي دا به خامخا په هغه کې کار نه کوي په شعر کې به کار نه کوي شعر کې وګوره اور سټریس دی هېڅ کار در سره نه کوي اور سټریس دی خو اوس ګوره مونږ ځو بیرته دغه د ډیزاین لپاره بیا چې ډیزاین رن کوو یوه بله خبره درته وکړم ښه سلیکټ ډیزاین کمبینیشن دا کمبینیشن یې به ایسته کړو ترې سمه ده هغه د خپلې خوښې به وټاکو دا به ریموو کړو ډیډ لوډ ده سوپر ډیډ لوډ ده دا به هم ریموو یو داسې به وګورو دا کمبینیشن به راواخلو صحیح ده که نور کمبینیشن یې مې تاسو په کار یې راخیستلی شئ یوازې دا کمبینیشن اوس ډیزاین یې رن کوو که تاسو وغواړئ یوازې دا کالمونه ډیزاین کړئ نو مخکې درته سلیکټ کوي یوازې هغه به ډیزاین کوي ښه نور به هېڅ شی هم نه درته ډیزاین کوي یوازې دا کالمونه درته ډیزاین کوي دا کله خو هغه پاس لوډونه هر شی به یې په پام کې نیولي ښه هغه لوډونه درته نیسي دا ډېره ښه لاره ده ځکه ماډل به دومره درنیږي به نه کوم شی تا په کار ده لکه یو ځای کار نه ده کړی د دویم ځل لپاره ته ډیزاین کوي هغه یوازې ورته سلیکټ کړه بس ډیزاین ورته وایي اوس وګوره دلته را سره کار کوي اوس را سره کار کوي اوس موږ سره کار کوي دلته وګوره د دغه کمبینیشن له مخې موږ سره ټول کار کوي یا نور کمبینیشن هم راخیستلی شي او په هغه کلم کې چې کوم سیخان کارېدلي دي ډېر ښه را سره کار کوي وینئ او رنګ نه خو هغه ونیسه بیا وګوره دا زلزله ورته په پام کې ونیسه راسه هر کمبینیشن له مخې تاسو کولی شئ ارتکویک په ایکس باندې صحیح ده ښه وای باندې داسې بیا راواخله چې دواړه ووسکې ایکس وای دواړه هېڅ به یې نه کړي یاره داسې دواړه په یو وخت کې څه وایم چې راسې یو دا خو یو وای دی لکه چې دواړه په یو کمبینیشن کې په یو وخت کې کار نه کوم نه داسې به هم نه کوئ چې زلزلې لوډ تاسې د باد لوډ سره یو ځای کې صحیح ده په یو وخت کې نه سي راتللی خو دغه کمبینیشن یې موږ راخلو بیا وګوره چې دغه کې به بیا اعظمي راخلي ښه ډیزاین به ستا کوم یوازې لاندې پای خو بیمونه پرې کې ځان به وکړو دا ولې ورک شو دا ټول به نه شو خبره نه ده دلته رایټ کلیک هم نه کوي هغه د کمپیوټر په خپل سر هلته سلیکشن هم اخیستی موږ ته ویو کې نه ښکارېدلی هغه په کمپیوټر په خپل سر باندې ښه دا درې وړه یې درته ډیزاین کړي کار کوي دا درې وړه خو هغه د لکه موږ سره یو رنګ و هغه شین آبي رنګ دی شی رنګ هغه په زیډ باندې څه معنی چې هلته مخکې د 0 او 5 په منځ کې ریشو 0 او د 0.5 اوس هم زیډ وبه ګورو چې دا په کوم ځای کې ګوره دا اوس هم د 0 دا زیډ دی که 0.7 او 0.9 په منځ کې ده ډېر
هغه ګواښ ته ورلنډې صحیح ده که نه دې ته پرمختګ ته باید تغیر ورکړو. نه ولې مخکې ته تغیر ورکړئ سیخ ته تغیر ورکړئ سیخ آباد ته باید تغیر ورکړو. او سیخ تعداد خو شمېر تعیین کولی شي شمېر یې ډېر کړي کولی شي چې تاسو په هغه ته د کالم هغه آبادو ته ډېر هغه مه ورکوئ بدلون ځکه بیا نور کالمونه بل ډول وي در سره داسې بیا د سیخ هغه ته باید تغیر ورکړو. او هماغسې وکړو بیمونه خود در سره هلته څومره لوډونه دي نیولي دا ارتکویک دې هم ورته په پام کې ونیو هغه په شعر کې در سره کار نه کوي دا صحیح ده ښه تر دې ځای وپوهېدئ ښه نور راځو تا ویل چې شی باندې نه یم پوهېدلی په سرکولر کالم باندې نه یم ښه دا ځل غواړم موږ سرکولر ورکړو ښه څو زولي بس دا ځل غواړم موږ دلته سرکولر کالم ورکړو نن به دا ټمپلیټ هم خلاص کړو صحیح ده او چې کومې لږ ډېر کارونه دلته پاتې هماغه کارونه به خلاص کړو او انزرشن پوینټ رانه پاتې سوي وو صحیح ده په هغه کې به لږ کار دلته وکړو خو دلته ښایي سم ونه برېښي بیا زه درته سیب کې سم صحیح به مې پوه کړم چې انزرشن پوینټ څه شی دی هلته خپله درته ښکاري چارې خواته کالم وړي یا بل شی وړي صحیح ده هلته به زه درته ښکاره کړم خبره نه ده دا به ایسته کړو فلور ایریا دې راته وښیم دا ځل غواړم زه دا کالمونه په سرکولر کالم خو د سرکولر کالم ښایي مخکې نه موږ یو ځل به جوړ کړو دې کې ستم خو یو ځل به جوړ کړو دلته به راسې اډ سرکولر اډ ریکټینګولر دی اډ سرکل ته راسې اډ سرکل ته چې کله راغلی دلته به ورته د کالم نوم ورکړې کالم 10 په 10 کې یو دا ناستم زه 10 په 10 کې به دا ورکړو دا به چک ورته وایي صحیح ده داسې یو نوم دا به ورته ورکړو 10 سانتي متره 10 سیم او دلته 3000 پی اس آی راخلي دا کانکریټ چې دي دا 4000 دي ښه دا موږ سره دا خپله وګورئ هلته په ډیپاین مینو کې دا موږ سره 4000 پی اس آی دي 3000 به زه رااخلم صحیح ده رینفورسمنټ ته راځو رینفورسمنټ کالم دی هو دا د کانکریټو مارک دی کانکریټو فشاري مقاومت ښه موږ سره کالم دی کالم کوم ډول دی سرکولر دی را سره اوس په دې سرکولر کالم کې ته دوه ډوله ګژدمکونه کارولی سي یو ټایز دی او یو بل سپیرل دی ښه سپیرل نه چې ګټه اخلې بیا سپیرل ورته هغه که وټاکه سمه ده سپیرل ودرې زه دلته یې ډرا کړم چې په دې هغه باندې وپوهېږم موږ سره که دا سرکولر کالم واوسي د سپلیت کې ورته ګورو مخامخ لید دی ښه دا موږ سره کالم دی اوس دلته وګوره که موږ ټایز په دې کې واچوو داسې دا یو د بل نه د فاصله لري لکه موږ په ریکټینګولر کالم کې چې کوم ټایز اچوو دا هماغسې داسې ترې تاو دي ودرېږئ دا نور بس داسې اچولی شئ دا خپله ټایز داسې هغه به هم جوړ کړو صحیح ده مثلا دا داسې ګرد مرد داسې تاو خو دا یو د بل تر منځ یو څه واټن لري هر واټن باندې ستاسو اچولی بس هر څومره چې وي 15 خپله شمېرې ورته څومره صحیح ده او بل راځو سپیرل به بیا داسې وي لکه دې یو دانه به داسې سر له سر نه داسې هغه وي دا سپیرل دی تر پایه پورې او سپرینګ په بڼه به وي صحیح ده او دلته قدم ورته ټاکلی سي هر څومره سي ټاکي اوس په توپیر باندې وپوهېدئ خو کوم کالم کې چې سپیرل کارېدلی وي 15 سلنه یې د بل هغه کالم نه چې په هغه کې دغه ټایز کارېدلي مقاومت یې لوړېږي 15 سلنه کله بیا ډیزاین کوئ 15 سلنه ډېر نه شي مقاومت ښه کور ټو ریبار سنټر دا څومره ورکړو 4 سانتي به ورکړو 4 سیم ښه راځو نمبر اف بارس که غواړې چک یې کړې نو که غواړې چک یې کړې دا چک کالم وکنه چک ورکوئ ورته که ورته ډیزاین ورته وایه بیا دې ته اړتیا نشته که دا بیا هر څومره ډېر ولیکم بس پروګرام یې په پام کې درته نه نیسي دغسې خان خپله یې درته ډیزاین کوي او بیا خپله درته ډیزاین کوي خو اوس خو موږ ډیزاین یې کم کاغه یې کم رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین به ورته وایو دې کې موږ یوه خبره به وکړو چې داسې خان څنګه ځای په ځای کېږي که اوس زه نمبر دا اته ورته وایم دلته اوس تاسو وشمېرئ اته دي که نه که شپږ ورته وایه شپږ داسې خو شپږو نه باید کم نه وي په کالم کې داسې خان او دلته یې ورته نمبر ورکولی شئ کوم نمبر کاروئ ښه دې نه موږ تېرېږو رینفورسمنټ ټو بي ډیزاین ورته وایي ډیزاین او دلته به یې دا نوم هم بدل کړو که نه ډي به ورته وایي
نور خو دې کې څه شی پاتې نه شو سیکشن پراپرټیز په اړه او سیټ موډیفایر آپشن د دې په اړه مې خبرې درته کړې اوکې خو دا موږ سره ډېر څه او زه غواړم ټول سرکولر کالمونه داسې به هم نه لرې خو موږ سرکولر کالم مرکوزینو ځایونو کې ښایي ترې داخلي ګټه کولی واخلئ شو سرکې داخلي دننه ورته خازه بیا به سلیکشن داسې واخلې چې لاړ به سې دغه هغه ته دا اوس دننه دی پلان کې دا دننه دی بس را سره یو دا دی ټولو لپاره کېږي دا د ټولو لپاره داسې به سلیکټ کړو دا دی را سره یو به داسې لاړ شو دا به راواخلم پلان نه خو نه کېده پلان نه کولی سې هلته د مجبوره الیویشن ته به ځې خو هلته به یې کولی شو ټول یو ځای انتخاب هلته هم کولی سې خبره نه ده خو بیا دلته څه ده کوشش صاحب چې صرف سټوري بای سټوري ته سلیکټ کړي نه کنه ټول سلیکټ کړي په پلان کې ټول هم ښایي سلیکټ کړي به ګورو چې ټول سلیکټ کړي که نه سلیکټ کړي دا یو ځل زه اساین کوم سیملر سټوري بیا به وګورو صحیح ده اساین وګورو دا څه خبره نه ده فریم سیکشن دا موږ سره کالم دی کالم دغه ده موږ دېرش په دېرش کې باید داسې مو نه وای ورته ویلی خاص دېرش دا یې مو ورته ویلی وای دا لکه موږ هغه لکه د ریکټینګولر په بڼه داسې خو زه هغه دننه چې څه شی ده موږ هغه کالم په کار ده صحیح ده دلته یوه تېروتنه سوې ده همدا به داسې پرېږدو اوس ښه خو دا باید نوم یې تاسو بدل کړئ ښه دا موږ سره سرکولر کالم ده چې وپوهېږو څه خبره ده ښایي تاسو ویل چې پاس سلیکټ کوو لاندې راځي که نه پلان ته راځو اوس ګورو زه دلته یو سلیکشن اخلم صحیح ده دا خو نه راځم چې دغه لاین منځ ته راسي په منځ کې راسي دلته وګوره یوازې یو کالم موږ سره سلیکټ ده یو کالم له کوم ځای نه پوهېږي چې یو کالم یو خو په هغه 3D کې تاسو ګورئ او بل دلته ون سټوري ده دلته ګوره له دې ځای نه پوهېږي یو خو دغه ون سټوري ده صحیح ده ګورئ دلته بریښي لاندې ډرام کار نه کوي او بل دلته په 3D کې لیدلی شي ښه خبره دلته ده دا وینې په دغه کونج کې هر شی هم چې ته سلیکټ کوې دلته درته وایي 1 points one line selected یو لاین در سره سلیکټ شوی دا یو پوینټ ده ته دا به زه سیملر کم چې رښتیا ټول سلیکټ کېږي که نه څنګه all stories غواړې چې کار خو وکړي که نه اوس کار در سره ولې نه اوس کار نه کوي ښه به درې وبکي انشاءالله دا داسې یو پلان ته به راسي دا ولې اپ سوي دي را سره بل عمل پیدا کولی شي څه وایي زه څه خبره نه ده دا به پیدا دا خو یې نه اوس را سره کار نه کوي نه مخکې یې وکړه اوس بیا کار ونه دا خو یې نه کېده دا مو نه ده پکار ښځه لمونځ به وکړو بس کار به وکړو نه پوهېږم کمپیوټر هم هغه صحیح ده لمونځ کوه بس بیا به کار تر دې ځای به کار وکړو خدا خبره تر دې ځای راورسېدو دا سیملر سټوري به راواخلو صحیح ده اوس ګورو دلته یو سلیکشن اخلو چې موږ ته څو کالمونه کوي سلیکټ کوي هلته وګوره 4 points او بل شی دی 4 line selected ښه ټوله خبره دلته ده په دې ځایونو کې دلته که سیملر سټوري تاسو راخیستې وي ټول به سلیکشن کې درته یعنې ټول به سلیکټ کوي او که ون سټوري وي هماغه په یو سټوري کې څه شی دی بس همداسې به سلیکشن درته اخلي بدل شو هغه مخکې بدل کړي وو بیا داخل پر دغه فلات سلاب چې دا به ګرد نه جوړېږي کولی شئ ګرد یې جوړ کړئ خو اوس خو به ډېر وخت موږ سره ونیسي داسې ګرد جوړ دلته اوس کولی شئ داسې یو پوینټ راواخله دا داسې سرکولر جوړ کړه بیا به درته ډېر وخت به داسې ونیسي صحیح ده که نه دلته بیا داسې هغه کړه په دې پوینټ باندې ایکسټروډ یې کړه داسې بیا یو سلب جوړ کړه په اساني سره یا داسې یو لاین دلته جوړ کړه هغه لاین داسې ایکسټروډ کړه په زاویې باندې خو به ډېر ټوټه وي هغسې هم کولی شئ خو دا بله لاره یې داسې ښه ده چې لاندې یو پوینټ داسې ایکسټروډ کړې دایروي داسې جوړ کړې د دې دایره خو دلته نه دلته وګوره اوس به دې باندې کار وکړو او په هغه کې سیف کې بیا ډېر اسانه کولی شي هلته په یو ټک باندې جوړولی شي صحیح ده جوړه که درته اوس به دا کار صحیح ده هغه ته به تغییر ورکړو د کالمونو د منځني کالمونو ته او کالمونو ته مو بدلون ورکړی ګوره دا هغه دی اته وړه مې بدلې کړي دي مخکې ځکه ما سلیکشن واخیسته اوس وګوره زه درته وینې دا هم دی دا ټول اته وړه ده अब रन एनालिसिस में बराबर मेरा
ډیزاین ورته ویلی و که نه رن انالیسس اوس به نه ډیزاین هغه درته یادوم کمبینیشن هر شی مخکې له مخکې نه ټاکل سوي دی موږ سره صحیح ده کومه دا به کار نه کوي یو به ګورو که نه ښه دا هغه سلیکشن کې مې یوازې دا پاتې سوي وی لکه ما سلیکشن زه صحیح ده ګرد په یخه دی ګوره دغه لاندې کار موږ سره نه کوي ښه بیخي کار نه کوي یعنې دا د هغه ښایي 8 سلنه نه هم ډېر سیخان کې راغلی بیخي هېڅ کار نور بس ځای نه و چې دې کې سیخان ځای په ځای کې سافټویر صحیح ده او پاسې درته بیخي ګوره ډېر سیخان نیولي دلته ګوره 4.8 درته نیولي 4.8 انچ مربع بیا ښایي کار در سره وکړي د سلیکشن خو موږ بیخي دا همغه دا یوازې سلیکشن کې پاتې وي همغسې یې درته ډیزاین کړی دلته وګوره بیا سم ټول همداسې شو اوس دلته وګوره دا خوا مخکیني دی دی نه به شاته لاړ دا و که نه ګوره دا کار نه کوي دا او که تاسو پام وکړئ په دې دواړو یو رقم ډولونه راځي دا او دا دواړه کار نه کوي که نه او دا دواړه کار نه کوي در سره د منځنۍ هم لږ سخت د دې کپیسټي ریشو بیا د ریشو سیده یو نه ډېره ده ګوره سټرس دا موږ چک ورته ویلی چک له دې نه پېژندلی شئ ښه لکه دلته تاسو کله ډیزاین مورن که چې کوم کالم تاسو ورته ویلی چې دا راته چک که د هغه د سیخانو مساحت په 2 لیندیو کې درته نیسي او چې کوم تاسو ورته ویلی چې راته ډیزاین یې که هغه بیا پرته له لیندیو درته ښایي سمه ده د دې لپاره داسې کولی شئ دا اوس موږ سره اور سټرس دی که نه تاسو کولی شئ کلم یې ورته هغه کوئ د بدلون ورکوئ د هغه لپاره مختې لپاره دېرش په دېرشو کې چې کار یې کړی اوس یې ونه کړ مخکې له مربعي قلم چې و که نه مربعي قلم هغه هم 10 په 10 کې و که نه هغه چک نه څه کله و موږ خو مربعي نه مربعي قلم شو مخکې دې نه مخکې خو هغسې و چک موږ ورته ویلی و ځکه یې کار کړی و سیخان غټ غټ به وکړي موږ خو ډیزاین نه و ورته ویلی اوس دې کې زه ورته سیخان ورته همغه سیخان اچو دا ځل چک ورته وایم چې بیا کار موږ سره کوي که نه سمه ده یو ځل به چک او ډیزاین تر منځ توپیر باندې نه کوي که ډیزاین موږ ورته ووایو کوم کالم کې لکه دلته راځو ډیفاین ته زه دا خبره به دلته وکړو صحیح ده موږ سره دا کالم و زه اوس درته وایم کالم دا کالم و که نه دا نوم به یم سم زه اوس د چک او ډیزاین توپیر درته ګوره دا کالم دی را سره دومره سیخان کې اچول سوي دي څومره سیخان دی دلته به وګورو 8 دانې نم نمبر سیخان که زه دلته ورته وایم رینفورسمنټ ټو بی چکډ دا پروګرام خپله دې کالم ته څومره لوډونه راځي هغه خپله شمیري درته د هغو لوډونو په مقابل کې دا کالم درته ګوري چې کار کوي که نه کوي که چیرې کار نه دا یې سم نه ده پوه سوی ته ساده صاحب دلته ووایه چې فرضاً ته خپله د سیخانو تعداد ورته ورکوې چې دا آیا دا کار کوي که نه کوي او ډیزاین دا ده چې اتوماتیک خپله پروګرام ده دا ډیزاین کوي خپله تعداد یې درته تعداد بیا وروسته تا پاتې کړه چې څومره تعداد یې ورته مساحتونه ته وباسي یوازې مساحت درکوي په ډیزاین کې د هغه له مخې ته خپله سیخان محاسبه کوي چار څومره راغلی در سره او که ته ورته وایې چې چک یې که مخکې تاسې څومره سیخان کې اچولي هغه درته چک کوي دا ځل زه ورته یم چې دغه 8 دانې دي نم نمبر دا ورته یم رینفورسمنټ ټو بی چکډ راته چک یې که بیا وګوره چې موږ سره به دا ټول کالمونه لاندې کار به کوي را سره کوي نه به کوي دا به ورته چک به ورته وایو صحیح ده دا یوازې نوم دی بس هېڅ ورته لیکو اوکې کوئ دا ځل به یې رن که بیا وګوره چې کوم کالمونه موږ سره و چې کار کوي که نه 9 دانې 8 دانې اوس نم نمبر ډېر شی دی اوس به ډیزاین وګورو که نه اوس هم را سره کار نه کوي ور سټرس دی را سره اوس هم کار اوس هم را سره کار نه کوي کار را سره نه کوي اوس بېرته به یې ورته ښه ډېر کوي ورته زه ولې نه څنګه او که نه بیا سیخان در سره هغه کېږي هغه باید په پام کې ونیسي ښه خبره ده
او د بیا در سره ودرېږه بل چل کوو صحیح ده دا کالم و دا نه دی کالم دېرش ښځه دا دی دا به ورته او دا به بدل کړو 15,000 به کوچ پته یې ولګېږي چې اوس څومره بدلون راځي صحیح ده 15,000 مواد ورته بدلوه که دا ځلې مړه نه کړي بیا به یې پرېږدو زه څنګه بیا به ورته وایي چې نه یې کوې بس نه یې کوه اوس کار را سره کوي چې کله موږ مواد ورته بدل کړو نو 15,000 کیسه 15,000 پیسه کیسه خو یا مارک ورته بدل کا او یا سیخان ورته بدل کا او یا خپل کالم آباد ورته بدل کوي اوس کار را سره کوي اوس را سره کار وکړه ساده څه موږ داسې وکړه چې د کالم را سره بیا هم کار نه کوو او خو 3,000 پیسه دا ډېر کم مارک دی صحیح ده کم او بیا د په کیلوګرام مارک څو یو سل پنځوس نه په څه شی باندې ښایي په کیلوګرام په سانتي متر مربع باندې ښایي او بیا وګورو چې څو راځي صحیح ده خبره دلته مې کوله دې خبرې ته مونږ د دې کالم لپاره ما هغسې د کانکریټي فشاري مقاومت 15,000 ته لوړ کړه بیا را سره کار وکړه ډېر ښه کار یې را سره وکړي صحیح دا دواړه کار را سره کوي خو اوس زه همدغه خبره به هم هلته وګورو او بل که تاسو وغواړئ شپږ زولي یا 7 زولي یا دې نه هم ډېر 8 زولي کالم ولرئ څنګه بیا تاسو کولی کېږي وګورئ تاسو خبره کوله چې هغه مواد دی ښودلي چې څومره راځي ودرې زه میټریال ته لاړ شم دا 3,000 به وګورو ښه 3,000 چې ګورو کیلوګرام پر سانتي متر مربع که نه دلته خپله واړه هلته حساب ماشین کې هم کولی شئ ښه هلته به ډېر زنګ کیلوګرام سانتي متر مربع د کانکریټ ته وویل چې کانکریټ راته وګوره کانکریټ 210 ټکی نه 210 یې وشمېره او کیلوګرام په سانتي متر مربع دومره راځي در سره نور هم داسې لیدلی شي صحیح ده بیا وګرځئ پسې مونږ خپله اوس راځو یو کالم لپاره راځو چې هغه په خپله خوښه ته ورته وایې چې داسې کالم لرم څنګه راځي ډیپاین مینو ته راځي ډیپاین ته به راسئ پریم سیکشن ته چې کله راغلی دغه ځای ته راځي صحیح ده دلته چې کله راغلی دلته به ورته ووایې سرکل اډ سټیل دلته اډ د اس ډي سیکشن ډیزاین سیکشن ډیزاینر ته ډیزاینر سیکشن ډیزاین به یې نو اس ډي دغه هغه به یې د سر توري به یا ښایسته ورته دلته سیکشن ته نه یې مرکه زه کالم ډي به ورته وایم صحیح ده 3,000 پیسې ورته ټاکم اوس کانکریټ کالم دلته سیکشن ډیزاینر ته راسه دلته یوه پاڼه د خلاصېږي اوس ته غواړې په خپله خوښه یو کالم د ځان لپاره هغه کې ډیزاین کې اوس راسه کوم ډول کالم دی در سره سرکولر واوسي هر ډول چې واوسي یا دلته خو لنډ راخیستلی شئ په یو کلیک باندې جوړولی شئ تاسو یې جوړ کړئ او چې ډېر کارېږي ښه او چې کوم نه کارېږي دا در سره راواخله دا اوس دلته ګریډ د انټرسیکشن د دلته ټول کوردینات درته وایي ښه ایکس 0 دی وای څو دی 10.8 دی صحیح ده مرکز نه وي شروع ښه دی ځای نه مرکز نه څنګه د مرکز خو دغه کنجونه ښه ته ما ته کوردینات وایه چې کومو کوردیناتو باندې راځي ښه دلته راځو یو ښه لوی کالم جوړو چې په بدلون باندې پوهېږي دلته صحیح ده بیا دلته به راسو داسې یو کالم به جوړ کړو صحیح ده بیا به دلته راسو څنګه دلته راسو نه زه غواړم داسې جوړ کړم شپږ څنډې چې ولري دلته راسو دلته داسې دا به بیا په منځ کې پاتې نه شي ښه د دې سنټر به بیا دا ځای دا به بل ډول پایه اوسي ما مطلب دا دی چې زه دلته راسم داسې شپږ ځلې واوسي ښه داسې خو که داسې مونږ جوړ کړی وای بیا مونږ سره هغه داسې نه پاتې کېده بیا کالم به بل ډول وای ښه صحیح ده دا اوس مونږ سره کالم دی خو دا یوازې دا بشپړ نه دی ښه اوس راځو سیخان جوړوه د سیخانو لپاره خپله سیخان ځای په ځای په دې کې دا سیخ به راواخلو د دې سره اوس راسه یو چیرې ته هغه وکړه کلیک وکړه
دلته خپل بیا ته شمیر ورته برابرولی سي ښه خو چې دلته اوس څنګه ښه سنپ هر شی بند کړو چې دلته موږ سره سنپ ان اوسي دا هم بېله دنیا ده. دلته کلیک کوه ښه بیا پوخ هر شی برابرولی سي دلته به کلیک وکړو ګوره 3 دانې سیخان راغله اوس غواړې چې په دغه ځای کې دلته خو موږ سره اوس سیخ نشته که نه دلته هم سیخ نشته او د دې سیخانو په اړه باندې هم نه پوهېږو چې دا کوم نمبر ده او څه شی ده ښه زه خیر ده نه دې پوهېږو داسې به یې جوړ کړو وروسته درته وایم ښه یو ځل به داسې زر زر به جوړ کړو دا ډېر دقیق هم کار کولی سي ښه موږ به اوس یوازې لږ یوه بېلګې توګه به ووایو ښه اوس څه شی کوئ دې نه وروسته دلته خپله ډېرولی سي ته که نه دلته اوس رایټ کلیک وکړه دغه پاڼه درته خلاصېږي دلته اوس وګوره مواد خپله د دې پای چې کوم کارېدلي 4000 پیسه یې همغه کانکریټ دی که 3000 کاریې 3000 راواخله صحیح ده دلته نور کوردینات هر شی درکړي دي د دې په اړه خو دلته راځو بار سپیسینګ ته راځو بار سپیسینګ اوس څو ده 15.24 دی سانتي متره دی ښه سانتي متره دا کمولی یم چې دې ته وایم 15 وایم صحیح ده او څوم نمبر دی 5 نمبر دی څوم نمبر ښه 6 نمبر دی اوس اینډ بار په اینډ بار ورته وایي یس چې د دې په پای کې موږ ته بارونه ډېر کړي صحیح ده اینډ بار هم اوس او نور ځانګړنې چې موږ ورکړې هغه هم راغلې ورسره بیا دلته اینډ بار ورته ووایه او دې ته ووایه 6 اتومات ډول څه نشي کولی چې سپیسینګ ورته دوی خپله ورکړي او بیا رسم کړي څه وایم دا به دلته کیدی سي وي په دغه کې خو په هغه به وي داسې به غیر منظمه به نه وي ښه ودرئ زه درته ښایم یو ځل به دا کار وکړو بیا به ګورو صحیح ده که نه چې کوم څه شیان دي کې دا سیکشن ډیزاینر په خپله لکه داسې یو پروګرام غوندې ده چې څنګه کالمونه ته کې هغه کوي لکه دا یوه بېله برخه ده په دې کې چې څومره ډېر کار وکړئ که نه هغومره ښه ده تاسو کار کې وکړئ ډېر شیان دي په دې کې اوس به ګورو چې کوم کوم شیان ښه دلته به هم ورته ډېر کړو دا 6 نمبر دا به یس ورته وایو ښه دلته ښه بل راځو هر ځای کې پي ایس آی ته به قیمت ورکوي ته ودرېږه بله خبره هو که نه غږملتیا خو باید شتون ولري دلته څه شی ورته وایي ته همغږي ورته وایي همغږیتوب همغږي ورته وایي ښه دا برابر کړه دا به پاتې څه 15 سانتي ښه بس داسې جوړېږي نور بیا کولی سي تاسې بدلون کې راوړئ ښه دا به ډن کړئ اوس موږ سره راغی په دې هغه باندې دې نوم باندې به یې را سره او سیکشن ډیزاین او نو چک ډیزاین کانکریټ هر شی څه ورته اوس کانکریټ کالم دی که نه reinforcement to be checked چک کوئ او که ډیزاین یې بس ورته ویلی سي که تا ډیزاین ورته ویلی وایم که هر شی څه ته ورته وایې تا خوښه ده موږ به ورته وایو reinforcement to be checked صحیح ده اوکې دا کالم موږ سره جوړ سه بل کالم ته به لاړ سو بل کالم بس دا یو دا یو خو بس دی خو هلته به لاړ سو جو به ګورو چې نور څه شی دی کې لږ داسې هغه به ریسرچ کوي که نه غواړئ بیا کار نه درته کوم بس دا یو کلیک به داسې درته وکړم داسې جوړولی سي په یو ځل باندې صحیح ده او تا ویل چې په یو ځل باندې سیخان جوړولی سي که نه یو ځل کلیک وکړه جوړولی سي ته وایې ساده صاحب چې ریسرچ کوې بس نه در ټایم ایسته ښه دا 6 نمبر ورته وایه او 15 سنتي اپلای ټو آل ایج ټول ایجونو ته برابر که صحیح ده که نه دا په نور کې به دا شی نشي کېدلی نه غیر منظم اوس خپله پروګرام هم ښایي ونه پوهېږي چې ته څه ډول پایه جوړوې بیا به څنګه درته که موږ خپله فکر وکړم دغسې اپشن جوړول په یو سافټویر کې دا به هم ډېره ستونزمنه وي صحیح ده که نه دا داسې درته یا دې ته څه شی وایي دایري قطعه وایي څه شی قطعه وایي هر شی همداسې جوړوي کولی سي جوړه کړي او نور ډولونه به هم دلته ولري صحیح ده داسې جوړوي دا خپله غیر منظمه ده خو دا خو هم دومره غیر منظمه نه دی که نه دا خو یې درته جوړه کړه ښه
اوس دې کې به سیخان وګورو چې سیخان سته که نه. یو دایروي دی، نه داسې نشته. اوس دا به خاص د دایرې غوندې داسې دایروي ترې ته وایي، داسې دا به پخپله بیا ته هغه کوي. خو که داسې یو غیر منظم شکل در سره واوسي نو بیا خو پروګرام نه پوهېږي که نه چې ته داسې جوړ کړي. مثلا موږ سره یو شیروال دی، صحیح ده که نه، بیخي دومره غاټ اوږد دی. اوس پروګرام به څه وپوهېږي، انټر کوي بس خپله در سره جوړوي. یا داسې یو بل سیکشن دی در سره داسې ګډ وډ دی در سره، مثلا دغسې یو سیکشن دی انټر اوس نه پوهېږي څنګه سیخان درته اړه کړي په یو ځل باندې. او نور هم کولی شي په دې کې وګورئ. ښه دا نه پوهېږم دا څه شی ګریډ انټرسیکشن، دا خو انګلیسي جوړ کړو، نه پوهېږم چې دې کې څه شی دی. بیا داسې خپله دا سرکل ده، ډیامیټر ده، او دا شی ورته ډېرولی شي. خو چې دا په خپله څنګه ده د دې مواد خو نشته که نه. ډیامیټر ده، سنټر ده، دا به چیرې به ګټه ترې اخیستل کېږي، کېدای شي. نور تاسو وګورئ، کولی شئ ډېر شیان دي په دې کې. ښه ایډیټ مینو وګورئ، ویو مینو، بس ډرا ده. په ډرا کې دلته ګوره ډرا پولي شیپ همدغه دی، صحیح ده که نه، پالیګن شیپ، ډرا ریانفورسینګ شیپ، سنګل بار ده، لاین پیټرن ده، او ریکټینګولر پیټرن ده، او سرکولر پیټرن ده. په دې دواړو کې یوازې ریکټینګولر لکه دلته موږ چې جوړ کړو، او یو سرکولر لکه دلته موږ په یو ځل باندې جوړ کړه، او دا لاین باندې لکه مخکې موږ جوړ کړه، او سنګل بار یو بار تاسې جوړول داسې کولی شئ. او دې باندې او داسې آپشن موږ سره نشته لکه دغه چې داسې جوړ کړي راته، داسې بارونه کېږدي، داسې لکه داسې په یو ځل باندې داسې، صحیح ده که نه. تر دې ځایه وپوهېدئ څه وایم چې ښایي پخپله د دې سیکشن ډیزاینر یا ښایي وي کې دې کې نو ډېر پسې وګرځئ، ښایي فایده یې کړي. دا ښایي یو داسې وایي ده چې د دې شاته هر شی دی، خو ښایي شاته هر شی پیدا کېږي. بس ښه پریفرنس دی، بیکګراوند، ګریډ لاین سپیسینګ، دا شیان ورکوي. بس دې کې دا خبرې دي. ښه نوج ویلیو باندې پوهېدلې؟ دا مې هلته هم نه وه درته ویلې، مخکې زه نه پوهېدم، اوس لږ پوهېږم. ته ودرې چې دلته به کار وکړي که نه. دلته سلیکشن اخلی د کنټرول تڼۍ به ونیسئ. اوس وګوره داسې چیرې وړې تاسې وړلی شئ، دغه ایرو کې باندې پاسې وړي هر شی، په هلته هم سره کار کوي. دا نوج ویلیو ده، هلته چې هر څومره که تاسو ډېر ورکړئ بیا ډېر هم درسره. زه هلته به دې کې ښه وپوهېدئ، هلته به کار وکړئ. دا به کینسل کړم، نه مو ده په کار داسې ګډوډي، صحیح ده که نه. او دا چیرې ښه دا به روان یو، موږ به بېرته خپلې پاڼې ته لاړ شو، صحیح ده. دا به هغه کړم کینسل به، اوس کینسل هم را سره کار نه کوي. ښه اوس کار وکړو، دې باندې وپوهېدئ. او بل بیا به زه په خپله هغه کې درته وایم چې کله سټیل پرې موږ سبا ته کار کوو په سټیل، هلته یو ټمپلیټ شته را سره، سبا ته په سټیل پریم باندې کار کوو، او بیا هغه نه وروسته به بیا یوه پروژه وکړو، صحیح ده. او نور به بس هم وي که نه، نور خو څه شی پاتې نشته. سرکولر به زه درته وکړم، صحیح ده. او بل دغه اډو سلیکټ لیست او سرکولر بیم به وکړو، صحیح ده. بیم دی او بس لب دی. بل دلته په دې سیکشنونو کې اوس یو څه خبرې دي، دا به خلاص کړو، صحیح ده که نه. وخت خو ډېر دی. ګوره اډو سلیکټ لیست دا به سبا ته هم زه کار درته وکړم. اوس مطلب یې دا ده ښه په دې سټیل پریم کې ترې ګټه اخلو، که دلته موږ هر څومره سیکشن یې مات کړو بیا یو ته اساین کړو، بیا خپله پروګرام بیا راته ګوري هغه چې کومه مقطع موږ سره کار کوي. اول خو هغه منځنۍ راخلي، میډین راته راخلي منځنۍ، خو که هغه کار را سره ونه کړي بیا یو بل سیکشن موږ ته راخلي. دا به بیا زه سبا ته درته وایم، خو دې کې سبا ته کار کوو، صحیح ده. اډو سلیکټ لیست ده. او بل اډ نن پریزمیټیک ده، تا سره لاندې کالم یو ډول وي، پاس بل ډول وي، داسې ورو ورو هغه کېږي. په دې کې به زه یو ځل وګورم، سم معلومات نه لرم چې زه درته لکه ښه بشپړ چې وپوهېږم پرې لکه څنګه کېږي، خو کار به وکړو چې څنګه ده. یوازې هغه ځای یې مونږ ګورئ چې داسې ده، بیا خپله یې تاسو یادولی شئ چې ډېر کار پرې وکړئ. او بل سرکولر هم وویلې، دا اډ پایپ دا هم کولی شئ، صحیح ده که نه. او اډ چینل
شویلر دی سبا د سبا ته به کار وکړو صحیح ده بس خبره نور څه شی پاتې شو د نن لپاره ټمپلیټ وشو ښه یو ځل زه ځم دلته دغه انزرشن پوینټ په هغه کې درته وایم چې سیف کې څه خبره ده صحیح ده ته خلاص دی موږ سره دلته به دغه دا به شی زه ختم کړم نه مو بیا په کار ایستی کړم دلته وګوره یو کالم زه راخلم د کالم د ډرا کولو لپاره کالم دلته پام وکړئ ښه اوس دا سنټروید دی هغه خلاص کړم یو انځور به هم خلاص کړم چې تاسو یا دلته خپله درته برېښي اوس که دا کالم موږ راخلو سنټر سره ګوره د دغه ګریډ لاین ګوره سنټر په سنټر باندې ده صحیح ده که نه دلته مو پام دی دلته او دغسې ده را سره که زه دا راواخلم ګوره بکس کارنر ته نه دلته راځم بکس کارنر هلته خاص نمونه بدل و را سره ښه لیفټ او دا شیان اوس راځم بکس کارنر ته تاسو ګورئ چې کوم خواته راځي دلته ګوره بکس کارنر ګورئ دغه کونج راغی را سره دلته ګوره ګوره د پاس لپاره تاسو غواړئ ښه پاس لپاره راوړئ داسې جوړولی سي دا بکس کارنر هلته یوازې نومونه بدل نو هغه ځای نه بیا زه درته هلته دې ته ویل ټاپ رایټ یې ورته ویل دې ته صحیح ده که نه هغه انځور به دلته ما سره وابه خلاص کړو صحیح ده که نه ټاپ رایټ راځي رښتیا څه موږ سره چیرې وو په ډیسکټاپ باندې ایټابز بلانه دا دی ښه دا خو موږ سره په هغه کې د سټیل فریم کې خیر تاسو داسې فکر وکړئ چې دا موږ سره داسې دی دا ټول داسې ډک دی صحیح ده که نه لکه دا اوس کوم کالم دی را سره داسې دی دا اوس بکس کارنر سی و موږ سره دغه ټاپ رایټ و صحیح ده نور دلته وګورئ لکه دغه اته سي دا ټاپ سنټر دی دغه لیفټ ټاپ لیفټ دی او داسې دغه میډل لیفټ دی دغه میډل سنټر دی دغه میډل رایټ ورته وایي هر شی ورته وایي دا خپله د دې نوم د بټم لیفټ بټم سنټر او بټم رایټ دی خو اوس دلته هلته خبره کوو هلته یوازې کارنر او دا شیان ورته ویلي نور کوم توپیر نه لري صحیح ده که نه څه هغه ته ځو ښه بکس کارنر په دې باندې وپوهېدئ نن ښه بل راځو هغه ته راځو ایج ته راځو ایج میټ پوینټ دا وګورئ چې دا چیرې دلته وګورئ دا خواته ځي بس یوازې به جوړ کړو بس نور خو پوه شوئ که نه چې څه خبره ده دا هم کارنر راواخله ګوره دغه کارنر دی دا خواته صحیح ده او له پاسه دلته یوازې هغه نومونه بدل دي نور بس دا به راواخله باکس سنټر دلته وګوره چې دا ګوره په منځ کې سنټر کې درته صحیح ده یوازې نومونه یې بدل دي ښه د انزرشن پوینټ باندې یو څه وپوهېدئ هلته به وګورم هلته به بیا کار وکړو صحیح ده خو هلته په ایټپس کې سم نه برېښي لکه دلته سیب کې چې وګورئ مطلب یې دلته دا لکه دا او هغه کټ مټ یو ډول هو دا څه فایده لري اوس ګوره یو کلم ده دا یو کلم چې ده که نه سنټریسټي کې واقع شي فرضاً پاس نه منځل پلانې منځل مجبور زیات سیخان کې واچوي ځکه سنټریسټي کې راځي که نه دا شیان چې کله خو هلته زه به درته کار وکړم که هلته ته کلم څنډې ته یوسې هلته د مومنټ توپیر کوي چې کله مومنټ توپیر وکړه ښایي مومنټ در سره زیات واوسي چې کله زیات راغی بیا خپله سیخان در سره ډېرېږي نو چې سیخان خپله در سره ډېر او سنټر ټو سنټر ځکه داسې که نه لنډنی کالم فرضاً غټ ده پاسنی وړوکی ده بل په منځ باندې او که دا څنګ ته یوسي سنټریسټي مسله ده تاسو دې مجبور زیات سیخان واچوي او به ګورو زه به درته کار وکړم سبا ته به سټیل فریم باندې کار وکړو زه کوښښ کوم چې درته کار وکړم دغه کار دغه مثال کې هغه بیمونه هغه کلمونه چې سنټر په سنټر ورکړي دي فرضاً د هغې سیخان محاسبه وشي څومره سیخ منځته راځي او مقایسه یې کړي د هغه سره چې سنټریسټي ورکړي دوه فایلونه به جوړ کړو ورسره دوه کلمونه صحیح ده زه عین شی کارونه یو ډبل به راواخلو صحیح ده بس شکر بس په نن لپاره